سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. خوست کې د ځانګړو ځواکونو پر مرکز تر موټر بم برید وروسته نن ټوله ورځ جګړه شوې چې ګڼ شمېر افسران او ځانګړي ځواکونه پکې وژل شوي دي. طالبان وایي د افغانستان له روانو جریاناتو ناخبره علما باید له فرمایشي فتواو ورکولو څخه ځان وساتي. طالبانو د یوناما له لوري د ملکي تلفاتو په اړه خپور شوی راپور رد کړ. د فاریاب دولتي والي وایي طالبانو پرمختللیو کشفي الوتکو ته لاسرسی موندلی دی. هلمند کې د بې پیلوټه الوتکو د برید له امله د کابل ادارې ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال فرید احمدي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ټپي شوی دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل ادارې په ملاتړ سخته پښیماني ښودلې. آذربایجاني ځواکونو په ناګورنو قرهباغ کې 19 تنه ارمنستاني عسکر ژوندي نیولي دي. ایران د فرانسوي ولسمشر وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې د دغه هیواد سفیر احضار کړی دی. د پېښور په یوه مدرسه کې چاودنې ګڼو دیني زده کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې. د خبرونو پای.